په الجزیره نړیواله شبکه کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي تازه لیکل شوې مقاله نشر شوې ده چې د افغان حکومت د پرمختګونو لاسته راوړنو ترڅنګ یې د نړیوالو په مسؤلیتونو بحث شوی ده. د دې مقالې ارزښت ته په کتو د یادې مقالې پښتو ژباړه د لوستونکو پر مخ کړو. په 2020 کال د اګست په 15 له تحول راهیسې چې څه باندې 1.5 کال تیریږي، د افغانستان وضعیت د ټولو هغو منفي تحلیلونو او ویرونکو وړاندوینو پر خلاف چې له تحول مخکې وړاندې کېدل برعکس ډیر مثبت دی. د مذاکرات پر مهال د 90 کلونو ویجاړونکې کورنۍ جګړې ویرونکې وړاندوینې د دوحې د هوټلونو په لابیګانو کې د اکثرو بهرنیو ډیپلوماتانو پر ژبه جاري وي. زموږ مسؤلینو پیښو ته له بلې زاویې کتل او ورته مو په وخت لازمې تیاری نیولې وي. موږ نه یوازې دا چې پر پلازمینه او د وطن پر سترو ښارونو واکمن شو، بلکې د کورنۍ جګړې د کمزورو احتمالونو پر وړاندې هم په پراخه توګه تدابیر ونیول او د عفوې او ورورګلوۍ په انساني او اسلامي پیغام ټولې اندېښنې په عمل کې ځواب کړي. نن نه یوازې دا چې جګړه پای ته رسېدلې، بلکې افغانستان په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې په لومړي ځل د یو خپلواک واکمن متحد مرکزي او مسؤل حکومت لخوا اداره کیږي. موږ په دې لنډه موده کې په ګڼو مواردو کې د تیرې دورې د مهلک اتکا پر وړاندې هڅه کوو او د افغان ظرفیت جوړونې لارې چارې افغاني کوو. دا پر خپله خاوره زموږ د مالکیت حس لا غښتلی کوي. موږ پوهیږو چې اوس مهال نړۍ کې نړیوالو اړیکو د دولتي او نادولتي لوبغالو ترمنځ د رغنده تعامل په نتیجه کې ښه پرمختګونه کړي دي. پر دوه اړخیز درناوي او مشترکو ګټو ولاړې اړیکې د وخت اړتیا او د ټولو لورو د ګټو د خوندیتوب معقوله لاره ده. د افغانستان اوسنی حکومت په همدې ذهنیت نړۍ سره د مثبت تعامل لپاره لاس اوږدوي. موږ فکر کوو چې اوس د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو جوړولو بېساری فرصت رامنځته شوی ده. په کور دننه د افغاني ټولنې وحدت تر بل هر وخت زیات پیاوړی شوی او موږ یې پر ځانګړي متنوع جوړښت ویاړو. موږ د اکثریت او اقلیت پر ویش باور نه لرو. د هیواد هر وګړی د یو واحد کل نه بېلېدونکې برخه ده. شرایط دې ته ډېر ښه آماده دي چې افغانستان د نړۍ د امنیت په برخه کې د خپل مسؤلیت ترسره کولو له لارې د نړیوالې ټولنې د یو مسؤل او خپلواک غړي په توګه راپورته شي او نړیواله ټولنه د ورته خپلواکۍ د احترام او پر خپلو پښو درېدلو کې د مرستې له لارې هرکلی وکړي. له نورې نړۍ سره زموږ اړیکې به د نورو له خپلمنځي سیالیو څخه مستقلې، متوازنې او د متقابل احترام او متقابل مشروع ګټو، ګډ ژوند او سبا جوړونو پر اساس وي. زموږ د هغو کورنیو مسایلو په برخه کې چې په بیرون کې ناسمې درک شوي په اړه یې باید پوهاوی رامنځته شي. د افغانستان د اوسني جوړښت او ارزښتونو په باب باید دقیق درک رامنځته شي. زموږ د ټولنې دیني او کلتوري حساسیتونو سره باید په احتیاط سره تعامل وشي. زموږ نږدې تاریخ ښودلي دلته چې هر نظام تعادل نه دی رامنځته کړی له جدي ننګونو سره مخ شوی ده. موږ له نورو سره د هر ډول شته یا راتلونکو سوء تفاهمونو له منځه وړلو لپاره له سیاسي، اقتصادي او امنیتي فشارونو څخه په پاکې فضا کې پر رښتینو خبرو اترو باور لرو. تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې د فشار اپشنونه نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کې شته بشري وضعیت زموږ او د نړۍ ګډ انساني مسؤلیت دی. د بشري ناورینونو د تحمل له لارې د سیاسي اهدافو ترلاسه کولو هڅه متمدنه او اخلاقي تګلاره نه ده. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزې یو اساسي لامل زموږ پر مالي او بانکي نظام د متحده ایالاتو لخوا لګېدلي بندیزونه دي چې زموږ ډېر ملکي او بشري پروژې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د اوسنی اقتصادي او بشري وضعیت اساسي حل دا دی چې افغانانو پر مالي او بانکي نظام بندیزونه لرې کړی شي او فرصت ورکړی شي چې افغانان پر خپلو ظرفیتونو او ابتکارونو د بشري ستونزو حل راوباسي. په دې اساس د امریکا د متحده ایالاتونو مسؤلیت جوړیږي چې باید د افغان ولس کنګل کړې شتمني ژر تر ژره خوشي او د دوحې د تړون په اساس ټول بندیزونه لرې کړي. پر یو جګړه ځپلي ملت مالي او بانکي بندیزونه به د امریکا لپاره کومه سیاسي او یا ان اخلاقي توجیه ولري. غواړو د امریکا حکومت او ملګرو ته یې وریاده کړو چې اقتصادي بندیزونه او نور فشارونه فاصلې له منځه نشي وړلی، بلکې یوازې د اعتماد کولی شي د اعتماد فاصلې راکمې کړي.
افغانستان چې د نظامونو د ناکامۍ او پاشلتیا یو تاریخ ده چې نړیوالو قوتونو او ائتلافونو هم د دې دوران مخه ونه نیولی شوه. اوسنی نظام داسې حکومتدارۍ بنیاد ایښی چې د تاریخ دا باطل دوران ودروي. د افغانستان د اوسني حکومت د کمزوري کېدو پایله به څه وي؟ بې له دې چې بشري ناورین وي، او هغه هم یو داسې هر اړخیز ناورین چې یوازې تر افغانستانه به محدود نه وي، بلکې ګاونډ سیمه او نړۍ ته به د امنیت، کډوالۍ، اقتصاد او روغتیا اړوند نوې ننګونې له ځان سره ولري. له دلایلو پرته د افغانستان اقتصاد له تیرو 2 لسیزو راهیسې پر بهرنیو مرستو د احتیاط تر کچې متکي شوی و. په دغه بحراني وخت کې د افغانستان له خلکو سره په لوړه کچه په هر اړخیزو مرستو کې جدي پاملرنه پکار ده. زموږ وړاندیز دا ده چې نړیوالې مرستې په روزګاري فرصتونو بدلې شي او د پایدارې اغیزې د رامنځته کولو په موخه نیمګړې او نوې دولتي پروژې تمویل شي. ترڅو چې داخلي اقتصاد ژوندی نشي، د مرستو پیسې لسګونه میلیونو څخه خلکو ته ډوډۍ نشي ورکولی. د افغانستان د اقتصاد د ژوندي کولو اړین شرایط لکه امنیت، سیاسي اراده، شفافیت او حساب ورکول د بل هر وخت په پرتله زیات موجود دي. اوس اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي ترڅو د افغانان په خپله د خپل اقتصادي خودکفایي لپاره هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د بین المللي سوداګرۍ، زموږ د ناسپړلو معدني زیرمو د استخراج او د ملي او بین المللي کچه لویو پروژو د تطبیق پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوړل شي، ترڅو د هیواد اقتصادي بهیر مو خپل عادي حالات ته راستون شي. په خپل وار موږ د ډاډمن امنیت او سیاسي ارادې له پلوه هر هیواد سره د ګډو منافعو پر بنسټ شراکت ته چمتو یو. پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د هر چا په ګټه دی او له پښو لوېدلی افغانستان د ټولو پر زیان ده. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان له اسلامي امارت سره د سیاسي او اقتصادي اړیکې رامنځته کړي او له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلن پیل کړي. بدیله لار او د تیرو ناکامو تجربو تکرار د هیڅ چا په ګټه نه دی. اسلامي امارت چې له تیر رژیم او نړیوالو ملګرو څخه یې تش بانکونه، د وارداتي برېښنا د برق بیلونه، مخدره مواد، 4 میلیونه معتادین چې د اداري فساد، لوږه، بیکاري، په ټپه ولاړ اقتصاد، د کرونا په پلمه بند مکتبونه او نور ډیر مشکلات په میراث ورته پاتې شول. په تیر 1.5 کال کې د پرمختګ ډیر پړاوونه ووهل. مثلا امنیتي ځواکونه یې منظم او سرتاسري امنیت ټینګ کړ. هیڅ چاته یې فرصت نه ده ورکړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. مخدره مواد چې ټولې نړۍ ته یې ضرر و، کښت یې 0 ته راټیټ کړ. که څوک یې نه مني رادي شي، وضعیت یې له نږدې وارزوي. په لومړي ځل خپله هغه بودیجه چې 80% په بهرنیو مرستو ولاړه وه له خپلو عوایدو چمتو کړه. د اقتصاد بنیادونه یې ملي کړل او سمې لارې ته یې سیخ کړل. د ثبوت په توګه یې د نړیوال بانک وروستی راپور ښه بیلګه ده. افغانستان چې د فساد کچه یې نړیوال ریکارډ خپل کړی و او هغه بد حالات نه یې راوویسته چې د روڼتیا نړیوال سازمان راپور یې ښه دلیل ده. هیوادوالو ته هر لور ته د آزاد سفر هوایي او زمینی تسهیلات برابر کړل چې همدا د نړیوالو غوښتنه هم وه. د تیر رژیم 500,000 کارکوونکي مامورین یې له خپلو ځانو سره په اداره کې وساتل. هو، دا هم منو چې مشکلات او نیمګړتیاوې شته، خو حل یې هم وخت، همکاري او امکانات غواړي. او لږ ډیر مشکلات خو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شته چې نور ورسره زغملي دي. دا به هم منو چې نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې دلته په لسګونو زره وسلوال ځواکونه راوستي وو. په لوړه کچه یې تلفات ګالل، د لوړې کچې تجهیزات او تکنالوژي یې کاروله او په سلګونو میلیارده ډالر یې مصرف کړل. آیا کومه مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه؟ اوس یې په تیر 1.5 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو ورهاخوا نور څه کړي دي؟ آیا څوک ویلی شي چې د افغانستان د حکومت د مثبتو اقداماتو په مقابل کې یې د ښه نیت کوم لاس راوګد کړی؟ آیا یا یې له تبلیغاتو، اتهاماتو او فشارونو بغیر څه کړي؟ نو دا حقیقت باید ومنو چې له یو لاس څخه ټک نه خیږي. دا و د ښاغلي امیر خان متقي په الجزیره کې لیکل شوې مقالې پښتو ژباړه چې تاسو ته مو وړاندې کړله.